سرک زندگی. ورور مې د نشه حالت کې پر ما تیری وکړه او زموږ د کورنۍ ژوند یې تباه کړل. دا چې څنګه نوره په کیسه کې واورئ. رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ښکلو هیوادوالو، ما سره مرسته وکړئ چې دا کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه په پښتو او دري ژبو رښتینې کیسې خپریږي. له تاسو څخه مننه. نننۍ کیسه زموږ د یوه خور کیسه ده چې داسې لیکي: زما مستعاره نوم میترا ده. زه 2 خویندې لرم او 2 ورونه مې دي. مونږ په یو شمالي ولایت کې ژوند کول. ما مکتب خلاصه کړه او په روشن کمپنۍ کې مې دنده ونیوله. ډېره خوشحاله ومه خپل وظیفې ته. یو ورځ زموږ د همسایه د زوی واده و. ټول د کوڅې همسایه‌ګانې خبر کړل. زموږ کورنۍ ټول خپل موټر کې لاړ، خو زه هغه موټر کې ځای نه شومه. زموږ همسایه ما ته غږ وکړه او راته یې ویل: میترا ته راشه، زموږ موټر کې ځای شته. زه لاړم هغوی سره. یو ورور مې کور کې پاتې شو او ویل چې زه میلمانه لرم. د مزار څخه زما انډیوالان راځي، زه کور کې پاتې کیږم. مونږ لاړو هوټل ته. هوټل کې ډوډۍ ډېر ناوخت راکړل. ډوډۍ لا سمه خلاصه نه وه چې زموږ همسایه خپل ښځو ته نارې وکړه. مور مې ما ته ویله: میترا ته هم هغوی سره لاړه شه، ځکه زموږ موټر کې نه ځایېږي. زه لاړم هغوی سره خپل کور ته. کله چې کور ته ورسېدم، دروازه مې ټک ټک نه کړه. کیلي را سره وه. کیلي مې واچوه او دروازه مې خوشې کړه. چې ورور مې کوټه کې ناست و. ما ترې پوښتنه وکړه چې میلمانه دې لاړه؟ ورور مې له ځای څخه جګ شو او ما خواته راغی. ما هیڅ ټکان هم ونه خوړل، ځکه زه نه پوهېدم چې ورور مې نشه کړی. ورور مې ډېر نشه کې غرق و. کله چې ما ته مخکې شو، زه یې ټېل ووهلم او زه وغورځېدلم. سر مې په المارۍ ولګېدله. سر مې ګرځېدل، له جای څخه نه شوم جګېدلی. ورور مې کته شو. ما فکر وکړ چې ما جګوي، مګر ورور مې زما سر ته فشار راکړه. نور پوه نه شوم. یو وخت و چې ورور مې زما پر مخ وشیندل. زه پوه شوم. ومې کتل چې زما پرتوګ نه و او د کوڅې څخه د ډول آوازونه راتلل. ناوې له هوټل څخه راوستې وه. زه له ځای څخه جګه شوم او په منډه خپل کوټې ته لاړم. ځان مې په خوب واچوله او تر سهار مې وژړل. سهار مور مې راغله او ما ته یې غږ وکړه: هله میترا لورې، وظیفه دې ناوخته کیږي. ما غږ ونه کړه. مور مې نږدې راغله. زما سترګې ډېرې پړسېدلې وې او ډېره شدیده تبه مې وه. ما ویل کار ته نشم تللی. په هماغه ورځ کار ته لاړم نه. له هغه ورځ وروسته ورور مې ما ته نشو کتلی. ما خپل مور ته ونه ویل
کاشکې ما ټول حقیقت خپل مور ته ویلی وای. ما ورنه پټه کړه. ما یو ماما درلود چې 40 کاله پخوا جرمني ته تللی و. هغه ماما مې مور ته مې زنګ وکړه چې خورې زه حبیب خپل زوی درلیږمه او ته ورته یوه ښه باحیا جنۍ وکړه. مور مې ورته ویل سمه ده. ماما زوی مې راغی. مور مې ورته ویل عبید جان زما ډېرې خورزیګانې او ورېرونه دي. هر یو چې ته خوښه کړې زه هماغه درته کوم. مور مې 3 میرې درلودلې چې یو سکه ورور یې و چې همدغه ماما مې و او نور ډېر میرینای ورونه او خویندې درلودلې. عبید زما مور ته ویل حمه جانې میترا لور دې زما ډېره خوښه شوې ده. ته میترا راته نه راکوې؟ مور مې ویله ولې نه ستا نه جار سي زما لور. زما کار دې اسانه کړه. خو زه نامزاده شومه. عبید د افغانستان په حساب نه پوهېدل ځکه په آلمان کې پیدا شوی او زلمی شوی و. عبید 10,000 ایرو یې زما مور ته ورکړه چې دغه واخله او تاسې پوهېږئ کارم. که پیسې کمې شوې بیا زه نور د پلار څخه مې غواړم. مور مې هغه پیسې واخیسته. ما ته 2 درجن بنګړي واخیسته د سرو زرو بنګړي ځکه زما ډېر خوښېدل. واده مې وشو. د ورځې لخوا زما واده و. مازدیګر کله چې واده خلاصه شوه عبید مور ته مې ویل اما جانې ناوې کاکا کره مې بیایم. که تا کره بوزم بیا مې کاکاګان خفه کیږي. مور مې ویله سمه ده. مونږ په ولایت کې ژوند کوو او زما ماما په ولسوالۍ کې ژوند کول. حرکت مو وکړه او ماخوستن هلته د ماما کره مې ورسېدلو. خو زه یې هغه کوټې ته بوتلمه چې ما ته جوړه کړې وه. زه له ډېره ویرې څخه رپېدمه. رښتیا زما یوه خورلڼه وه چې زما ټول راز هغه سره و. هغه ته مې خپل د ورور تیری ویلی و. هغه مخکې له واده زه یې قابلې ته بوتلمه چې زما پرده ترمیم کړي. خو زما د بدو تالو څخه هغه ډاکټره خارج ته تللې وه. بله قابلې ته لاړو. هغه قابلې ډېرې پلمې وکړه ځکه زده یې نه وه پلمې یې کولې. زما ملګري راته زنګ ووهه او راته ویل میترا جانې تشویش مه کوه. خیر ده هلک اروپا کې غټ شوی په دومره نه پوهېږي. خو بیا تا سره یو ځل دا کار شوی په یو ځل دومره نه پوهېدل کېږي. زه پوهېدم چې زما ملګري ما ته ډاډګیرنه راکوي. خو د هغه تلیفون مې قطع کړ او عبید ما ته نږدې شو. ډېر په نرمه لهجه او مهرباني را سره خبرې شروع کړل. زه یریدمه. زما ټول سوچ او فکر هغه کار ته و چې دا پې پوی نشي. کرار مینه کولی شروع کړه. یو ځل عبید له جای څخه پاڅېده او چراغ د موبایل یې ولګول. کله چې عبید چراغ یې ولګول زما لاس او پښې څخه دم ووتل. ما ته یې ویل
میتره تا ولې ما سره دوکه کړی؟ چا سره چې هم بستره شوي هماغه سره به دې واده کول. ما ورته ویل داسې خبره نه ده. عبید جګ سو او د کوټې چراغ یې روښانه کړه. ما ولیدل چې سترګې د زمري په شان سرې شوی و. راباندې چیغې وهل. زما بنګړي او طلاګانې راڅخه واخیستل. خپل پښو لاندې ټولې زپ زپ کړل. ما ته ویل رښتیا ووایه. ما ورته ټول حقیقت ویل چې زما ورور نیشه و او ما باندې تیری وکړه. زه هیڅ چا سره اړیکې نه لرم. عبید په دې خبره لا غوسه شو او راته ویل وزرې بدتر از ګناه، تا خپل ورور سره داسې کار کړی؟ داسې چیغې وهل چې ټول کورنۍ دروازې شاته راغلل او عبید زما د لاس څخه ونیوله او خپل کاکا ته یې ویل کاکا موټر چالان کړه. هر یو ورته ویل صبر شه، اوس شپه ده، امنیت خراب ده، سهار بیا به لاړ شي. خو عبید نه منل. ویل له دې ژوند څخه مرګ بهتره ده. موټر یې چالان کړل. کاکا یې هم موږ سره لاړو. ورسېدلو خپل کور ته. زموږ دروازه یې ټک ټک کړه. مور مې دروازې شاته راغی. کله چې دروازه یې خلاصه کړه عبید زما د مور په مخ کې لاړې تو کړه او ویل پر پدر دې لعنت سه له داسې اولاد تربیه کولو سره. عبید زموږ کور ته دننه نه شو او زما مور ته ویل نوره کیسه میترا درته کوي. زه ځم کابل ته. یو هفته کابل کې پاتې کېږم. ته زما 10,000 ډالر بلیږي. که دې په یو هفته کې زما پیسې ونه لیږل بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. عبید لاړ. ما خپل مور و پلار ته ټول حقیقت خبره وکړه. په هماغه ورځ چې زما واده خلاصیږي زما ورور کور ته نه و راغلی. پلار مې ډېر قسمونه وکړل چې زوی مې هر وخت پیدا کړم په خپل لاسونو سره وژنم. کله چې عبید لاړ ټول زموږ خپلوان خبر شو. پلار مې یو کور درلوده چې موږ پکې ژوند کول. هغه کور زما د نیکه څخه پلار ته مې میراث پاتې و. هغه کور یې خرڅ کړل. د عبید 10,000 ایرو یې هم ولېږه او نور یې واخیسته. لاړو هرات ولایت ته تر څو هلته څوک موږ ونه پیژني. اوس د هغه کیسې څخه 6 کاله تېرېږي خو پلار مې له مور څخه مې جدا کیني او ورسره خبرې نه کوي. ماما مې هم د مور څخه مې خپه ده. مور ته مې زنګ نه وهي او خپل ټولې شمارې بدل کړی ده. ورور مې هم هماغه 6 کاله کېږي ورک ده او موږ ورڅخه اول نه لرو چې دا ځان وژنه کړی یا کوم بل هېواد ته تللی نه پوهېږو. زموږ د کور څخه خوشحالي کډه کړی. هر یو جدا جدا خپل کوټو کې کینی. ډېر ژوندم تریخ ده. اوس زه نامزاده شوی یم خو ژوند ته هیڅ لیواله نه لرم او نه مینه لرم. لا تروسه مې واده نه ده کړی. دغه و زما د ژوند کیسه.
د یو شپه نیشه زموږ د ټول کورنۍ ژوند دې تباه کړل. د کیسې پایله: ګرانو هیوادوالو، دغه کانال سبسکرایب کړئ ترڅو دا کانال مخکې لاړ شي. له ټولو څخه مننه. الله مو مل شه.